چې څوک کور ته ننوځي د چا کور ته نو اول د اجازت اخلي. ما تاسو ته دا ووایي چې د فحاشۍ ټولې لارې الله بندي کړي دي په دې صورت کې. د فحاشۍ یوه لار دا ده بې اجازته د چا کور ته ننوته. یو سړی ډایرکټ د چا کور ته ننوته، کیدای شي ښځه ولاړې نظر یې پرې پرېوتو، په غلط نظر به ورته وګوري، نو د هغې د لاسه کیدای شي فحاشۍ ته څه نه څه لار کولی شي. الله سبحانه وتعالی لار مکمل بنده کړه. ای ایمان والو کله چې تاسو د چا کور ته ننوځئ اول به اجازت اخلئ، د اجازت نه بعد به ننوځئ. دلته یو اهمه خبر هغه دا چې د اجازت هم آداب دي چې هغه په شریعت کې بیان شوي دي، خو دا مقام د هغې نه دی. صرف مختصر دې ته اشاره کوو چې کله هم اجازت اخلئ نو د کور د دروازې په دې منځ به نه ودرېږئ. بعض اکثر کسان زه وینم چې کله هم اجازت اخلي د دروازې د منځ ته بلکل ولاړي، بلکې ادب د شریعت دا دی چې ته به سیډ ته ودرېږي چې نظر دې په کور باندې نه لګي، سلام به واچې، اجازت به واخلي، خپل تعارف به وکړي چې زه پلانی یم. که چېرته کور والا اجازت درکړو ورځه، او که کور والا اجازت در نه کړو نو واپس شه. ځکه دې ځای کې دا خبره ساتي وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. الله وایي که درته ووایي چې واپس شه نو واپس شه. دې ځای کې مفسرین دا خبرې لیکي چې یو صحابي څو وخت د دې دپاره ګرځېدلی دی چې څوک ورته ووایي چې واپس شه، چې دی واپس شي چې په دې آیت باندې عمل وکړي. او موږ ته که چا ووایي چې واپس شه نو دا خو د کلونو دشمني شوه. ما ته یې ووایي چې واپس شه، اوس دا سړی د کیدای شي مناسب نه وي ته کور ته نه ورشي. زه د لرې نه راغلی یم او زه دومره غټ سړی، هېڅ خبره نه ده. الله په دې آیت باندې او په دې حکم باندې عمل وکړي چې تا ته یې واپس شه واپس شه. هسې ډاکټر صاحب دې کې دا خبره هم دننه راځي، دا موبایل چې د بسې کټ کړي، چې د موبایل د بسې کټ کړي دا سره بټن وایي چې نور مه کوه ټلیفون، لږ صبر وکړه، مشغول یې کړي، واپس شه. بس ما د یو عالم کتاب کتلی و آداب د دې موبایل د استعمال، هغه پکې دې خبرې ته اشاره کړې، زما ډېره خوښه شوه. وایي دا سره بټن چې ووایي هم تا ته وایي چې واپس شه، نو ته به یې لږ ګزاره وکړه. ورځ وګورو پښتنو کې د عادت دی چې ته څومره یې واپس کوې دومره په ده ګوته یې ښودي. وایي زما استاد د پښتو پته به ولګي. نو په آدابو کې یو ادب دا دی چې تا ته څوک وایي چې واپس شه، زړه بلکل مه تنګوه. د الله سبحانه وتعالی حکم دی، وایي چې تا ته وایي واپس شه نو ته واپس شه.